سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ورور منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. د میرویس خان نیکه د ژوند کیسه دوهمه برخه. د اولې برخې لینک مې په کمنټ کې ورکړی دی. هیله لرم چې در پای راسره وګورئ. نو خوشبختانه د تیرن آباد د بلوڅو یو مشر د مالیې له ورکړې سرغړونه وکړل. له بل پلوه میرویس خان ګرګین وهڅاوه چې خپل پوځي ډلګۍ د بلوڅانو د ټکولو او له تیرن آباد څخه د مالیاتو راټولولو لپاره ولېږي. همهغه و چې ګرګین خپل د 1000 پوځیو ډلګۍ سره یو ځای تیرن آباد ته روان سول او میرویس خان ته یې ټوله دنده وسپارل. میرویس خان د سترګو په رپ کې له ولسي ځواکونو سره یو ځای ارغسان ته راورسېد او د ارغسان د شیخانو په کلي کې یې ګرګین یوې ماښامنۍ مېلمستیا ته راوبالی. شپه نیمایي وه. میرویس خان له خپلو زړورو غچ اخیستونکو مېړنیو او توریالیو جنګالیو سره یو ځای د میرڅي د لښکر پر زړه ورننوتی. داسې وژنه او له چړو تېرونه یې وکړل چې له میرڅي څخه یو تن ژوندی پاته نه سو. له هغه وروسته میرویس خان پرته له ځنډه د میرڅي 3000 آسونه او وسلې راواخیستل او د ښار په لور یې ور ودانګل. د ښار په لښکر کوټ کې د صفوي ساتونکو د ګرګین په ګمان په تېروتنو د لښکر کوټ د میرویس خان او د ولسي لښکر پر مخ پرانیست، ځکه میرویس خان په خپله د ګرګین جامه په تن کړې وه او ولسي وګړو د ګرګین د وژلو سوو سرتېرو پوځي جامې اغوستلې وې. میرویس خان لومړی ګرجي ساتونکي ووژل او د هغوی پر ځای یې خپل ساتونکي ودرول، ځکه د ګرګین یو شمېر سرتېري له ښاره د باندې وتلي ول او میرویس خان ښار او لښکرکوټ ته د هغوی مخنیوی غوښت. د سهار د لمر تر راختلو پورې صفوي او ګرجي لښکر یو تن هم ژوندی پاته نه سو او د لمر په راختلو میرویس خان د لومړي ځل لپاره د دښمن د لښکر د دړې وړې کولو او د زور د ماڼۍ د نړولو خبر ورکړ. تر هغه وروسته د 18 میاشتو په اوږدو کې اصفهان 4 واره پر کندهار ناکامه لښکري راتاو کړې، خو اصفهاني یرغلګرو ته پرته له درنو تاوانونو بل څه نه و ورپرباخه. میرویس خان یو ستر ولسي مېړنی او مبارز شخصیت و. هغه په خپلواکۍ 8 کاله د وګړو مشري وکړل او هره شیبه یې د هغوی له دردونو ځان خبراوه او وګړو هم هغه ته ډېر درناوی درلودی. د افغانستان او افغانانو ستر ملي مشر میرویس خان نیکه د 1915 کال د دسمبر پر 25مه د ژوند په 42 کلنۍ کې په کندهار کې له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. زموږ د هېواد دا ستر افغان د کندهار لویدیځ ته د کندهار د اوسني ښار په 3-4 کیلومترۍ کې د کوکران په کلي کې خاورو ته وسپارل سو. انا لله و انا الیه راجعون.